سلام، خالد دانشیار یم. دا د ویب سایټ جوړونې او د هغې څخه د پیسې ګټلو څلورمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به مونږ ووایو چې څنګه کولی شو دغه مینیو مونږ پخپله جوړه کړو. ځکه دغه کوم کانټنټ چې دی، دغه کوم لیکل دي، دغه تصویرونه دا دی ډیمو کانټنټ دي. یعنې کله چې مونږ ډیمو کانټنټ ورباندې انسټال کړل، دا باید ورڅخه مونږ لرې کړو. ځکه که چېرته تاسې په آینده کې ګوګل ایډسنس لپاره مونږ اپلای کوو، بیا د ګوګل ایډسنس د پالیسي خلاف کار دی چې تاسې د نورو تصویرونه یا د نورو لیکل استفاده کړي، یعنی کاپی رایټ کانټنټ به تاسې هېڅکله هم نه استفاده کوئ په خپل ویب سایټ کې. نو موږ به په دې ویډیو کې دغه مینیو جوړو. ځکه په دې ویب سایټ کې چې کوم پخپله دغه مینیو ورسره راغله، ګورئ دې کې سمارټ فونز دي، گیر ده، ګیمینګ، سوشل نیټورک، همدارنګه نور. خو دا به مونږ پخپله خوښه د موبایل اپس لپاره چې کوم مونږ جوړ کړی موبایل مای اپس بنډل ډاټ کام، یعنې دا د موبایل اپلیکیشن په خاطر باندې دا مینیو به مونږ جوړو. که چېرته تاسو دغه تېرې ویډیوګانې نه وي لیدلي، دغه درې واړه ویډیو وګورئ. ګورئ کیدای شي تاسو داسې فکر وکړئ چې دغه کورس د دې په خاطر باندې جوړ شوی چې آنلاین څنګه پیسې ګټل کېږي، او ته موږ ته د ویب سایټ جوړونه ښیي. دا په دې خاطر باندې چې که چېرته تاسې ویب سایټ ونه لرئ یا تاسې ویب سایټ زده نه وي، یعنې ویب سایټ جوړول مو زده نه وي، نو تاسې هغې څخه پیسې به نشئ ګټلی. نو په دې خاطر باندې به مونږ سټپ بای سټپ مخته ځو. لومړی به دا ویب سایټ مکمل سټرکچر به ډیزاین کوو. له هغې وروسته به کله چې مونږ د ګوګل ایډسنس د پالیسي مطابق، شرایطو مطابق جوړ شو، او هغې نه وروسته به مونږ ګوګل ایډسنس لپاره اپلای کوو، او بیا به انشاءالله مخکې ځو. لکه کوم طریقه باندې تاسې پیسې ورڅخه ترلاسه کولی شئ. دغه ټول مسایل به انشاءالله په دې سیریز یا په دې کورس کې به انشاءالله مونږ وایو. ښه، تر ټولو لومړی زه راځم ویب سایټ ته لاګین کېږم. د لاګین طریقه هم ما تاسو ته ښودلې وه. مای اپس بنډل ډاټ کام ویب سایټ څخه د ډومین څخه به وروسته تاسې سلش واچوئ، بیا به اډمین ولیکئ، انټر به یې کړئ. اوس تاسو ته د لاګین ایریا یا هغه ځای راښکاره کېږي چې کوم ځای څخه تاسې لاګین کېدی شئ. ما ورته یوزر نیم ورکړی و اډمین، او پاسورډ به زه ورته ورکړم. ښه، دغه ویډیوګانو څخه زه یوه برخه هم نه کټ کوم، په دې خاطر باندې که چېرته کوم مشکل سره زه مخ کېږم یا داسې څه شی وي چې هغه باید تاسې ورڅخه استفاده وکړئ، ویې ګورئ. نو په دې خاطر باندې زه وایم چې دغه ټوله ویډیو تاسې باید دقیق وګورئ، تر څو پورې چې مشکلات تاسو ته مخې ته راځي هغه باید تاسې پخپله حل کړی شئ. ښه، په تېره ویډیو کې مونږ دغه ټول پلګینز له دې څخه ډیلیټ کړي وو. که چېرته ضرورت کېږي زه به تاسو ته په نورو ویډیوګانو کې وایم چې کوم پلګین دي، کوم مهم پلګین دي چې هغه به زموږ ویب سایټ کې ضرور دي چې باید استفاده یې کړو. ښه، اوس لپاره مونږ راځو مینیو ته. لومړی خو به راشو پوسټ، په دې ځای کې کټګریز ته راځو. هغه کټګریانې پکې مونږ اضافه کوو چې کوم مونږ لپاره پکار دي، او دغه ټولې ورڅخه زه ډیلیټ کوم. ډیلیټ کولو لپاره به تاسو دا ټول انتخاب کړئ، یو هم ډیلیټ کولی شئ له دې څخه، او ټول هم ډیلیټ کولی شئ. ټول به انتخاب کړئ، له هغې وروسته به ډیلیټ په دې ځای کې انتخاب کړئ، او اپلای باندې به کلیک وکړئ. دا ټول به دغه ټولې کټګریانې یا ټولې بېلابېلې برخې چې دي دغه به ډیلیټ شي. ښه، دلته ما تیار ځان سره له مخکې نه کټګریانې جوړې کړي دي، فکر کوم چې دلته دي. ښه، دغه کټګریانې دا به زه په دې ځای کې اضافه کوم. راځم تر ټولو لومړی سوشل اډ کولو لپاره به تاسو څه شی کوئ. ګورئ دلته څنګ کې لیکلي اډ نیو کټګري، تاسې به راشئ، دلته به دا نیم به یې ولیکئ. سلګ ورسره خپله راځي، ضرور نه ده. دا ډسکریپشن هم ضرور نه ده. زه راځم اډ نیو کټګري باندې کلیک کوم، بیا راځم همدلته کمیونیکیشن راخلم، ځکه همدغه اپلیکیشن د کمیونیکیشن لپاره سوشل دا ټول به انشاءالله مونږ په راتلونکي درسونو کې وایو چې له کوم ځای څخه یې مونږ پیدا کولی شو، او څنګه لیکنې یونیک کولی شو، او یا څنګه پخپله لیکنې کولی شو. راځم ټول هم اضافه کوم، انټرټینمنټ راخلم، دا هم دلته اضافه کوم. بزنس اپلیکیشن هم وي، دا به هم زه راواخلم، دلته اډ نیو کټګري. پروډکټیویټي ده، پروډکټیویټي هم زه راخلم. په همدې شکل زه راځم میډیا هم راخلم، کاپي دلته به یې پیسټ کړم، اډ نیو. په همدې شکل فوټوګرافي به هم راواخلم، ځکه د تصویرونو لپاره هم بعضې زیاتره اپلیکیشن شته دي چې هغه به هم مونږ خپل ویب سایټ کې اچو. ایجوکیشن
health and fitness. ګورئ زما د درسونو دغه ویډیوګانې کیدای شي لږې اوږدې وي خو ولې لکه څنګه چې مخکې ما تاسو ته وویلی چې زه غواړم چې هر څه تاسو ته واضح ښکاره شي چې زه په خپل ویب سایټ کې څه شی کوم یعنې اول نه ما تاسو ته ویلي وو چې دا هر څه به په عملي ډول باندې یعنې هر څه به تاسو ته ښکاره کېږي تر څو پورې چې تاسې زده کړی شئ. ښه دغه ټول کټګري ګوره موږ چې کوم هلته ما ځان سره لیکلي وي هغه ما ټولې به دلته اډ کړې یعنې هغه ستاسې خپله خوښه ده چې څومره کټګریان یعنې ستاسې ویب سایټ کیدای شي په بله برخه کې وي تاسې کولی شئ هماغه کټګریانې ځان ته جوړې کړئ او دلته یې ډېر په اسانۍ سره اډ کړئ. ښه اوس زه راځم منیو جوړوم. منیو لپاره به تاسو څه شی وکړئ اپیرنس ته به راشئ اپیرنس کې به منیوز ته راشئ. په دې کې مختلفه قسمه منیوز دي یعنی ټاپ بار کې چې کوم موږ سره منیو دي زه به ویب سایټ ته راشم تاسو ته ښکاره کړم. ګورئ یو موږ سره دغه پورته برخه کې منیو ده ورپسې مین منیو ده همدارنګه په فوټر کې هم موږ یو منیو لرو. نو دا درې قسمه منیوګانې دي. زه دلته راځم بیرته په دې کې راځم مین منیو کې انتخابوم کوم یو ده ډیمو هیډر منیو دا دې کې انتخابوم او سلیکټ کوم. ګورئ دلته موږ سره دغه ټولې برخې دلته راغلي دي هم دا ګیر ده وغیره همدارنګه مور هم پکې شته. ښه اوس راځم دا لرې کوم له دې څخه هوم پیج پرېږدم دا لرې کوم ځکه چې دا موږ ته په کار نه دي له کوم ځای نه لرې کولی شئ تاسې په دې باندې کلیک وکړئ را به شي دلته به ریموو باندې کلیک وکړئ بیا راځم دلته ریموو بیا راځم دلته ریموو او دا هم زه ریموو کوم. اوس څه کوم کیټګریز ته راځم په کیټګریز کې دلته ویو آل باندې کلیک کوم ټولې کیټګریانې ماته ښکاره شي راځم دا هم پکې انتخابوم یا سلیکټ آل کوم یا یو انتخابولی شم زه راځم سلیکټ آل خو فقط هغه ان کیټګرایز به ورڅخه لرې کوم او دا دلته به ایډ ټو منیو باندې کلیک وکړم. ښه دا به ټول موږ سره په منیو کې څنګه شي ایډ به شي. اوس که چېرته دا سیف کړم ګورئ سیف دا موږ سره سیف شي. اوس راځم ویب سایټ ریفریش کوم نو هغه منیو چې کوم موږ جوړه کړه هغه به ټولې دلته په دې طریقه باندې ګور راشي بزنس کمیونیکیشن ایجوکیشن انټرټینمنټ گیمز هیلث وغیره دا ټول دلته راغلي. خو چون ګورئ ډېر اوږده شو دا منیو موږ سره ډېره زیاته اوږده شو زه څه کوم په دې کې یو کسټم لینک اخلم زه ورته وایم چې مور دلته به یو آر ایل کې موږ څه شی کوو دا هیش ساین اچو چې کوم لینک نه لري فقط دلته لیکم چې مور اپس راځم اډ ټو منیو دلته به راشي راځم دا دلته په دې پورته برخې ته راوړم دا راځم د دې لاندې اچوم ګورئ دا به راوړاندې کې دلته به کېدی دلته په دې قسم ټول ما دلته راوړل. اوس سیف کوم زه مور اپس لاندې به موږ ته دا منیو راشي دا به سیف کوم چې تاسو دلته عملي راښکاره شي دا موږ سره سیف شي زه راځم دا ریفریش کوم. ښه وګورئ دا موږ سره دلته دومره شوي او که چېرته دلته په دې باندې زه کرسر ودروم دلته به نور ماته راښکاره کېږي یعنې دومره کیټګریز موږ جوړې کړې وي نو موږ سره زیاته شي نو په دې خاطر باندې موږ نشو کولی چې دومره ډېره اوږده منیو جوړه کړو نو په دې خاطر باندې ما د دې لاندې دا راوستل. نو که چېرته د دې لاندې اوس مثال ایجوکیشن راوړئ دې خواته دا به د دې لاندې راشي دا دې خواته راوړئ دا به هم د دې لاندې راشي نو خو دا خپلې ځان ته کټګریانې دي نو په دې خاطر باندې دا دلته نه راوړم. ښه راځو دا سیف کوو. ښه اوس موږ سره منیو زموږ جوړه شوله زه اوس راځم دا هوم پیج کې ما ته دغه برخه په کار ده ګورئ دا د اعلاناتو برخه ده دا به اوس لپاره موږ لرې کوو کله چې موږ خپل اعلانات واخیستل د ایډسنس نه دا برخه به پکې موږ بیا بیرته ایډ کوو دا اوس لپاره لرې کوم دا هم لرې کوم دا برخه دې هم وي دا برخه هم ورڅخه لرې کوم دا برخه هم لرې کوو دا هم چنان دا آخري برخه هم پرېږدو او دا فوټر دی. نو دا به تاسې له کوم ځای څخه لرې کوئ تاسې به راشئ پیجز ته ګورئ پیجز آل پیجز په دې کې موږ سره فرنٹ پیج ده څو پیجونه ټول 3 پیج دي یو هوم پیج ده ول پرایویسي پالیسی پیج ده په راتلونکي ویډیوګانو کې به یو درس دا وي چې
څلور پنځه پیجونه داسې مهم پیجونه دي چې تاسې کله ګوګل اډسنس لپاره اپلای کوئ نو هغه پیجونه باید حتما ستاسې په ویب سایټ کې موجود وي. لکه څنګه چې دلته ما په خپل ویب سایټ کې اډ کړي دي فایند بیسټ ټریکس. زه به راشم دلته ګورئ په دې برخه کې تاسو ته راښکاره کېږي about us دا DMC کاپی رایټ پرایویسی پالیسی ټرمز اینڈ کنډیشن سایټ میپ کانټاکټ دا هغه پیجونه دي چې ډیر زیات مهمه دي. که چیرته دا ستاسې په ویب سایټ کې نه وي نو تاسې د ګوګل د اډسنس د شرایطو مطابق نه یاستئ. نو ګوګل د پالیسی یا شرایطو کې یو دا ده چې تاسې باید دغه پیجونه ولرئ. دا به انشاءالله په راتلونکي درسونو کې موږ وایو چې تاسې له کوم ځای څخه جوړولی شئ او لیکل یا دا لکه دلته زه کلیک وکړم پرایویسي پالیسی دلته پکې لیکل دي ګورئ دا هر څه پکې موجود دي. دا به له کوم ځای څخه تاسې کوئ دا به هم انشاءالله تاسو ته ښیم. ښه پیجز ته راځو. دلته هوم ته زه راځم دلته ایډیټ باندې کلیک کوم. غواړم چې په دې کې دا بعضې سیکشنې چې کوم اضافي دي زموږ نه دي په کار دا ورڅخه لرې کوم. ښه ویلکم ټو د بلاک ایډیټر. زه به دا نیکسټ کوم نیکسټ. ښه په دې ځای کې مونږ څه شی کوو دغه په دې نوي ورژن د ورډپریس کې دا په دې شکل باندې راښکاره کېږي خو دا لږ کمپلیکیټډ ده. زیاتره خلک د هماغه مخکیني چې کوم شکل باندې و هغه خوښوي. نو زه راځم پلګینز ته. پلګینز کې دلته ایډ نیو باندې کلیک کوم. زه غواړم چې دا په هغه مخکیني حالات کې چې کوم د کلاسیک ایډیټر ګورئ په سر کې به دا درته راښکاره کېږي. که چېرته نه وي تاسې کولی شئ دلته یې سرچ کړئ. زه راځم سرچ کوم چې کلاسیک ایډیټر. که چېرته نه راښکاره کېږي په هوم پیج کې نو تاسې له دې څخه سرچ کولی شئ. سرچ مې کړ ګورئ په سر کې همدا راغی کلاسیک ایډیټر. زه راځم دا انسټال ناو باندې کلیک کوم. نو یعنې تاسې کولی شئ مختلفه پلګین له دې څخه انسټال کړئ. زه راځم دا انسټال شو هغې وروسته اکټیویټ کوم. ښه دا موږ سره انسټال او اکټیویټ شو. زه راځم بیا پیجز ته آل پیجز بیا هوم پیج باندې کلیک کوم ایډیټ باندې. ښه دا به اوس موږ ته په دې شکل باندې راښکاره کېږي ګورئ په دې شکل. زه راځم دلته دوی خپل یو ایډیټر یا کمپوزر لري چې هغې ته ټیګ ډیف کمپوزر ویل کېږي. کیدای شي ستاسې ټیم بل کمپوزر څخه یا بل هوم پیج بلډر څخه استفاده کوي یا بای ډیفالټ تاسې کولی شئ دلته په دې کې راښکاره کېږي تاسو ته کولی شئ له هغې نه هغه چینج کوي. خو دلته په دې ټیم کې په دې قسم ده چې تاسې به راځئ ټیګ ډیف کمپوزر باندې به کلیک کوئ. ښه مونږ ته به د دوی دا کمپوزر چې کوم دوی خپل پیج بلډر استفاده کوي دا به مونږ ته راخلاص شي. زه به دا لږ زوم اوټ کړم. ښه اوس ګورئ مونږ ته دلته راښکاره کېږي هم دلته هم ورسره څنګ کې هغه د دوی پیج بلډر ده یا کمپوزر ده. اوس ډېر ساده توګه باندې تاسې کولی شئ دا کومې برخې چې تاسې په کار نه دی دا ورڅخه لرې کړئ. ګورئ راځئ دلته ورباندې ودرېږئ دلته څنګ کې ګورئ آیکن ده ډیلیټ. زه راځم دا ډیلیټ کوم دا به ډیلیټ شي. دا رو رایټ کلیک کوم په دې باندې دا هم له دې څخه ډیلیټ یس دا ډیلیټ شي. دغه برخه مونږ ته پکارېږي دا پرېږدم. راځم دې برخې ته دا هم ډیلیټ یس رو یې پاتې کېږي په رایټ کلیک به ورباندې وکړئ ډیلیټ یس. دا برخه هم ماته پکاره نه ده دا هم ډیلیټ کوم دا هم ډیلیټ کوم دا هم لرې کوو. په آینده کې مونږ کولی شو که چېرته اضافه کوو بیرته اضافه کولی شو. دا هم ورڅخه لرې کوم دا هم لرې کوو. زه به دا ټولې برخې ورڅخه لرې کړم. یعنې د ډیمو کنټینټ ګټه یې دا ده چې ډېر په اسانۍ سره تاسې کولی شئ پکې چینجز راوړئ که نه خپله هم تاسې دغه جوړولی شئ. خو ډیمو کنټینټ چې ورباندې مونږ انسټال کړل د هغې ګټه دا وه چې اوس ډېر په اسانۍ سره کولی شو هغه برخې چې زمونږ په کار دی هغه پکې پرېږدو او نور یې ورڅخه لرې کوو. ډیلیټ
ګورئ ویډیوګانې کوشش کوئ چې پوره وګورئ تر څو پورې چې کومه برخه تاسې نه پاتې نه شي، ځکه زیاتره داسې برخې وي تاسې به وایئ چې په دې برخه باندې زه نه یم پوه شوی یا دا راته نه دی ویلی، خو چون ما ویلی وي خو تاسې هغه ویډیو پوره نه ګورئ، نو په دې خاطر تاسې نه پاتې کېږي. ښه دغه مونږ سره کوم سیکشن چې زموږ په کار وي، لکه دا سیکشن زموږ په کار ده، همچنان دا هم زموږ په کار ده او هم دا زموږ په کار دي. دا پکې اوس لپاره پرېږدو. ښه دغه چې دا زموږ فوټر دی او دا هم کاپی رایټ ایریا ده او دا زموږ مینیو ده. اوس زه څه کوم، په آخر کې به تاسې د سیف بټن باندې کلیک کوئ تر څو پورې چې دغه کوم چینجز چې دي دا تاسو سره سیف شي. اوس راځم ګورئ دا دلته راښکاره کېږي، که چېرته زه ریفریش کړم نو هغه برخې به ورڅخه لرې شي. ګورئ دا برخه پاتې موږ سره، دا برخه موږ سره پاتې او هم دا اخرنۍ برخه موږ سره پاتې شو. دا زموږ فوټر شو. ښه په دې درس کې موږ وویل چې څنګه کولی شئ تاسې مینیو ځان ته جوړه کړئ، یعنې د خپل ویب سایټ مطابق کوم نیش چې دی، یعنې د څه شي په اړه باندې چې ستاسې ویب سایټ جوړ شوی ده ځان ته مینیو جوړه کړئ، او همچنان په هوم پیج کې به تاسو څه شی کوئ، هغه سیکشن چې ستاسې په کارېږي هغه به پکې پرېږدئ او نور به ټول ورڅخه لرې کوئ. ګورئ په ایډسنس کې که چېرته تاسې اپلای ورته وکړئ، هغوی تر ټولو لومړی راځي ستاسې هوم پیج ګوري، یعنې ستاسې کور پاڼه ګوري، هغه اصلي پاڼه مو ګوري چې دا په کوم شکل باندې جوړه شوې. که چېرته هغه ډیزاین یې سم نه وي، ګډوډ وي، مشکلات ولري، نو تاسو ته هغوی اپروول نه درکوي، یعنې ستاسې ایډسنس اکاونټ تاسې ویریفای کوي نه، یعنې ستاسې ویب سایټ ته اعلانات هغوی نه درکوي. او که چېرته دغه ډیزاین مو ښه کړی وي، صفا وي، یو یوزر راشي، مطلب یو لیدونکی راشي، هغه په اسانۍ سره هر څه پیدا کړی شي، نو تاسو ته ډېر په اسانۍ سره هغوی اپروول درکوي. ښه نو که چېرته په دې درس باندې پوه شوي یاستئ، هم په لاندې برخه کې کومنټ کې ولیکئ چې په درس پوه شم. ګورئ ستاسې دغه د ویډیو لایک کول، همدارنګه کومنټ کول، نورو ملګرو سره شیر کول، نور ملګري رابلل، دا ما لا تشویقوي تر څو پورې چې زه تاسو لپاره همداسې نورې ښایسته ویډیو جوړې کړم او تاسې ورڅخه یو څه زده کوئ او په آینده کې وکولی شئ په کور کې په ناسته باندې، یعنې په آینده کې به تاسې په کور کې ناست یاستئ او تاسو ته به پیسې را روانې وي، یعنې تاسې پیسې ګټلی شئ. دا واقعا ډېر زیات ښه ده. نو زموږ هوم پیج هم جوړ شو او همچنان زموږ مینیو هم جوړه شوله. په راتلونکي درس کې به موږ وایو چې څنګه کولی شو یو پوسټ په خپله ولیکو او هغې لپاره تصویر جوړ کړو. دغه کوم پوسټونه چې مخکیني شوي دي دا په راتلونکي درسونو کې په قرار ټول به یو ځل باندې نه لرې کوو، ځکه چې زموږ د ویب سایټ سټرکچر یا ډیزاین خرابېږي. نو نوې لیکنې چې موږ 4 یا 5 پکې وکړلې، دغه ټولې برخې به ورڅخه، دغه ټولې نورې لیکنې به ورڅخه موږ لرې کوو. اوس لپاره ښه وخت ولرئ، الله مو مل شه. هو یو خبره مو زما له یاده ووته، که چېرته کومه پوښتنه لرئ، لومړی خو دا ده چې په همدې ویډیو په کومنټ کې تاسې ولیکئ، او که چېرې تاسې غواړئ چې ستاسې پیغام ما ته ډایرکټ راورسېږي، نو تاسې کولی شئ زما فیسبوک پاڼې ته پیغام پرېږدئ. زه به تاسو ته فیسبوک پاڼه وښیم. ښه نو دا زما فیسبوک پاڼه ده، خالد دانشیار. تاسې کولی شئ دا په فیسبوک کې سرچ کړئ. ګورئ له دې لارې هم زه د نوي ویډیو په اړه باندې تاسو ته خبرتیا درکوم. تاسې کولی شئ دا فالو کړئ. که کوم پوښتنه وي نو تاسې کولی شئ ډایرکټ ما ته له همدې څخه پیغام راولېږئ، انشاءالله زه تاسو ته جواب درکوم. هیله ده چې په درس پوه شوي یاستئ. اوس لپاره ښه وخت ولرئ، الله مو مل شه.